در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مڅ تاسو ته تلویزون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زمو قربانه مزلفه کاکړ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سه شنبه په ورځ ویل چې د امریکا سفیر ډونالد ټرمپ د پاکستان د خارجه وزیر او د صدر اعظم له مرستیال سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې ښاغلي بلوم پرته له دې چې توضیحات ورکړي د افغان مهاجرینو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې اسحاق دار او ډونالد ټرمپ پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو پراخې خبرې کړې دي فلسطیني چارواکو اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ د غزې پترنګ په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي په همدې حال کې د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په دغه بریدونو کې د حماس د یو جګپوړي قومندان په ګډون 8 وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي فلسطیني چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې څلور ښځې په رافح سیمه کې 8 تنه په شمالي غزه کې یو روغتون ته نږدې 9 تنه په مرکزي غزه کې په یو هوایي برید کې او 14 تنه نور د غزې په مختلفو سیمو کې د اسرایلو په بریدونو کې وژل شوي دي سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د قاهرې د اوربند په خبرو کې د اسرایلو استازو په مشروع ډول د غزې له فلادلفیا له بندر څخه وتل ومنل اسرایلي رسنیو د باخبرو چارواکو په حواله دا خبر تایید کړ چې ټایمز اف اسرائیل د راپور له مخې د اوربند د مذاکرې ډلې استازي وایي د بنیامین نتنیاهو د شی اړخ ائتلافي کابینې د وزیرانو د یوې ډلې له مخالفت سره اسرائیل موافقه وکړه چې د اوربند په دوهم پړاو کې د فلادلفیا له بندر څخه خپل پوځیان وباسي د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر تر اوسه د دې خبر په اړه غبرګون نه دی ښودلی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو لخوا د نړیوالو قوانینو د سرغړونو د توجیه کولو ناکامې هڅې غندو موږ د فلادلفیا محور په اړه د اسرایلو څرګندونې غندو موږ د فلادلفیا د محور په اړه د اسرایلو د ادعاو په وړاندې کولو کې د مصر ملاتړ کوو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د څرګندونو او د هغو د پایلو په اړه چې د مصر قطر او امریکا د منځګړیتوب د کمزوري کېدلو لامل کیږي خبرداری ورکوو د فلسطین د خلکو کړاوونه باید پای ته ورسیږي او د 1980 کال د سرحدونو په چوکاټ کې د یو فلسطین دولت د جوړولو امکان برابر شي د متحده عربي اماراتو د حکومت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د هغو 50 بنګلادیشي اتباعو د بخښلو حکم صادر کړی چې په دوبۍ کې په یو لاورین کې له ګډون وروسته په بند محکوم شوي وو د ریوټرز په وینا دا کسان چې په دوبۍ کې په بنګلادیش کې د پراخو مظاهرو په ملاتړ کې مظاهره وکړه چې د هغه وخت د هیواد د لومړي وزیر د استعفا لامل شوه دا په عامه ځای کې د راټولېدو او د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوي وه د متحده عربي اماراتو محکمې یو له دغه لاروین کوونکو څخه 3 تنه په عمرې بند یو تن په 11 کاله بند او نور 8 تنه په 10 کاله بند محکوم کړي وو د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به نن په انقره کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري دا په تیرو 12 کلونو کې ترکیه ته د مصر د ولسمشر لومړی سفر دی د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د بریټانیا د حکومت دا پریکړه چې اسرایل ته د وسلو د خرڅولو د 10 جوازونو لغوه کول شرمناک بللي د بریټانیا د دفاع وزیر جان هیلی ټینګار کړی چې دا پریکړه به د اسرایل پر امنیت هیڅ ښکاره اغیزه ونه کړي د 350 پلور جوازونو څخه دا یو کوچنی مقدار دی د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د نتنیاهو څرګندونې په کلکه رد کړې او د مصر د نوم د کارولو هڅه یې د اسرایلو د خلکو پام اړول او د اوربند د موافقې د تخریب او د یرغول شویو د تبادلې د مخنیوي لپاره کارولې دي قاهري همدارس د اسرایلو حکومت د دې ډول څرګندولو د پایلو مسؤل وبله چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د تاوتریخوالي او پاروونکو سیاستونو د توجیه کولو هڅه کوي مصر په سیمه کې د سولې د بهیر پر رهبري کې د خپل تاریخي رول پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې مخه یې د سیمې د سولې او امنیت ټینګښت او د سیمې د ټولو ملتونو د ثبات ټینګول دي
تر دې مخکې د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د سه شنبه په ورځ وویل چې اسرایلي ځواکونه باید د صلاح الدین سرحدي دهلیز چې د فلادلفیا د محور په نوم یادېږي کنټرول وساتي. دغه سرحدي دهلیز د غزې د ترانګ او مصر د منځ د پولو په اوږدو کې موقعیت لري او د اوربند په خبرو اترو کې یو له مهمو او حساسو نقطو څخه ګڼل کیږي. له بلې خوا د غیر مستقیمو خبرو اترو په بهیر کې چې د مصر او قطر په منځګړیتوب او د امریکا په څارنې سره دوام لري، د حماس غورځنګ له غزې ترانګ څخه د اسرایلي پوځ د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دغه هیواد د چارواکو د اعدام حکم کړی دی چې په دې وروستیو کې د پراخو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په مخنیوي کې پاتې راغلي وه او له امله یې شاوخوا 4,000 کسان وژل شوي دي. د جنوبي کوریا رسنیو د شمالي کوریا د یو چارواکي له قوله ویلي چې د شمالي کوریا له شلو څخه تر 10 پورې چارواکي د فساد او خدمت څخه د تښتې په تور نیول شوي او حکومت دوی ته د مرګ سزا اړولې ده. د شمالي کوریا د دغه چارواکي په وینا دغه شلو څخه تر 10 کسان ته تیرې میاشتې په وروستیو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې په ورته وخت کې اعدام شول. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سفر په سند کې د بهرنیو چارو د وزیر ډیمیټري کولوبا په ګډون د حکومت وغړو استعفا وکړه. د کولوبا سربېره چې استعفا د اوکراین د پارلمان د رئیس لخوا اعلان شوه، د ستراتیژیکو صنعتونو، عدلیې، چاپیریال وزیرانو او همدارنګه د لومړي وزیر مرستیال د املاکو او دولتي ملکیت فنډ مشر له خپلو دندو استعفا وکړه. ډېری کارپوهان په دونیتسک ولایت کې د روسیې د پوځ له پرمختګ سره دغه برید تصادف د سولې په راتلونکو خبرو کې د کیف د هڅو نښه بولي. ولادیمیر زيلنسکي د مخه ویلي و چې هغه به د بایدن سربېره د ټرمپ او کاملا هاریس سره د سولې خبرو اترو لپاره خپل پلان شریک کړي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر اعلان وکړ چې په مانش کانال کې د مهاجرو د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 2 نور لا درکه دي. د داروین په وینا د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. د کشتۍ په دغه پیښه کې چې ویل کېږي شاوخوا 50 تنه سپرلي سپاره وه، هغه مهال ډوبه شوه چې غوښتل یې له فرانسې څخه د انګلیس مانش کانال له لارې برېټانیا ته ولاړه شي. درنو لیدونکو، دا هم د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې جاري.